لښکرګاه کې د برېښنا یوه پراختیایي پروژه د څه باندې 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت ګټې اخیستنې ته وسپارل شوله. بشپړه جزئیات واورئ. د هلمند ولایت برېښنا ریاست له لوري د افغانستان برېښنا شرکت د 1.6 میلیون افغانۍ په مالي لګښت د لښکرګاه ښار اتمې امنیتي حوزې اړوند د چهارګل په سیمه کې د برېښنا یوه پراختیایي پروژه په رسمي ډول ګټې اخیستنې ته وسپارل شوله. د باختر خبري اژانس په خبرپاڼه کې راغلي دي چې یاده پروژه د څه باندې 1.6 میلیون افغانۍ په لګښت بشپړه شوه چې پکښې 100 کیلو واټ امپیر ظرفیت لرونکی ټرانسفارمر او د برېښنا د ویش اړوند نور تخنیکي تجهیزات نصب شوي دي. د پروژې ټول تخنیکي او اجرایي کارونه د ټاکل شویو معیارونو سره سم سرته رسېدلي او شبکه د استفادې لپاره چمتو شوې ده. د دې پروژې په بشپړېدو سره د چارګل کلي د اوسېدونکو د برېښنا ډېرې ستونزې هوارې شوي او ګڼ شمېر کورنۍ ته د برېښنا منظم او باوري خدمات برابر شوي دي. همداراز د برېښنا د لاسرسي پراخېدو د سیمې د اقتصادي فعالیتونو، کوچني کاروبارونو او ټولنیزو خدمتونو د ودې او پرمختګ لپاره مناسب فرصتونه رامنځته کړي دي. برېښنا چې د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ له مهمو بنسټونو څخه شمیرل کېږي، د دې پروژې په بشپړېدو سره به د سیمې اوسېدونکي وکولی شي چې د برېښنا له نعمت څخه ښه ګټه واخلي، د ژوند اسانتیاوې زیاتې کړي او د کار د تولید پرمختګ لپاره لا غوره شرایط ترلاسه کړي. د هلمند برېښنا ریاست د افغانستان برېښنا شرکت له دوامدار او تخنیکي ملاتړ څخه مننه کوي او ژمنه کوي چې د ولایت په نور اړمنو سیمو کې به هم د برېښنا د پراختیا او معیاري خدمتونو د وړاندې کولو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي.